طالبانو د مذاکراتي ټیم پخوانی وایان سهیل شاهین ویلي تر څو چې ولسمشر اشرف غني استعفا ونه کړي سولې ته رسېدل به ناممکن وي. دا چې تازه د افغانانو غبرګونونه د دې خبرې په اورېدو څه دي او پاکستان افغانستان ته په یو نوي بوتل کې زاړه شراب ورکوي، دا ټول پر همدې ویډیو کې له موږ سره واورئ. د پښتون وایس ډېرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. ستاسو پام راوړم تازه او مهم خبر ده. سهیل شاهین اسوشل پریس اژانس سره په یوه تازه مرکه کې ویلي موږ د واک انحصار نه منو او تر څو چې اشرف غني له واکه لرې نشي او یو نوی حکومت رامنځته نشي سولې ته رسېدل به ناممکن وي او باید چې غني استعفا ورکړي. بل خوا د ولسمشر غني په وار سره ویلي چې وسلوال طالبان سوله کول نه غواړي. په داسې حال کې چې اوس ډیری سیاسي شنونکي وایي چې ښه طالبه تا خو ویل زموږ جنګ د اشغال په مقابل کې دی، کله چې اشغال ختم شو بیا دې ویل چې موږ یو بشپړ اسلامي نظام د رامنځته کېدو لپاره جنګ کوو. خو ولې اوس دا ټوله جګړه ورانۍ د ولسمشر غني د لرې کېدو لپاره ده؟ هغه وخت چې غني واک کې نه و تاسو ولې سوله نه کوله؟ دغه صحنه خو له ډاکټر نجیب الله سره هم تکرار شوه. بیا په تاسې څنګه باور وشي؟ څه تضمین شته چې ډاکټر اشرف غني چې له واکه لرې شي د سولې پروسه به بیا څنګه استحجام پیدا کولی شي؟ سیاسي ګډوډیو څنګه مخه نیول کېدای شي؟ د افغانستان د پوځ او ملي برنامو مدیریت څنګه کېدای شي؟ دغه غوښتنې خو سل ځله تکرار شوې. دغه خبره خو د پاکستان استخبارات هره ورځ کوي. نو بیا آیا طالبه ستا او د ISI څه فرق شو؟ څنګه یې ثابتولی شي چې د طالب او پاکستان استخبارات سره جلا دي؟ آیا طالب د واک په خلا کې د تاریخي ګډوډیو مسؤلیت اخیستی شي؟ اشرف غني خو د یوې پروسې چې انتخابات یې بولي دایم ټاکل شوی. آیا تاسو حاضر یئ د داسې یوې پروسې له لارې واک ته ورسیږئ؟ د سولې لپاره ستاسو طرحه کومه ده؟ نړیوال تاسو څنګه قانع کولی شئ؟ ولس ته څنګه تاسو سوله راوستی شئ؟ د واک پرته سیاسیون څنګه قانع کولی شئ؟ د سولې لپاره مو یوه واقعي بیلګه مو خلکو ته وښایئ. مشر مو چیرته دی او څنګه ثابتولی شئ چې دا خبرې دې پاکستان نه ستاسو وي؟ بالاخره تاسو ووایئ چې له جنګ پرته مو بل څه نه دي زده، دوام ورکړئ لکه څنګه مو چې اوس افغانستان تباه کړ. د طالبانو د مذاکراتي ټیم دا خبرې مطلق د کورنۍ جګړې د بیا پیلېدو د پاکستان تکراري اجنډا ده چې وایي ولسمشر د واک پرېږدي موږ سوله کوو. دا د هغه وخت ډاکټر نجیب الله د وخت تیوري ده چې ویل به یې ډاکټر نجیب الله د واک پرېږدي موږ سوله کوو. ډاکټر نجیب الله سره له دې چې ټولې نړۍ تضمین ورکړی و چې هیڅ به نه کېږي، خو کله چې شیشه جوړ افغانستان او قدرتمند ځواک طالبانو او افغانیو مجاهدینو ته یې ورپرېښود بیا تاسو ولیده چې د افغانستان برخلیک څنګه شو، پاکستان ایجنډا څنګه برابره کړه او څنګه دا ملک تباه او برباد شو.